بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د خپل یوټیوب چینل او د فیسبوک د پاڼې ټولو کتونکو یارانو دوستانو ته خپلو خپلوانو ته ډېر ډېر سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. او نن یو نظم پیش کومه. دا نظم زما د دې اوسنۍ چې څومره شاعري ما کړې د دې شاعرۍ نچوړ به ورته زه ووایم، او دا زه خصوصي خپل کشر ګران او محترم ورور ابرار خان ته ډالۍ کوم په ډېره مینه او خلوص. او نظم داسې دی، د نظم عنوان دی بادشاهي ژوند. او شعر دی چې نه د ځان نه د جهان فکر و، چې نه د ځان نه د جهان فکر و، نه مې د مینې نه جانان فکر و. هغه وختونه په خندا تېرېدل کوم چې بې یاره بې اشنا تېرېدل. زه چې ماشوم وم څومره ښه وه خدایه، غېږه د مور راته خوږه وه خدایه. خاورو کې لوبې چې به ما کولې بلها مزې مې د دنیا کولې. خاورو کې لوبې چې به ما کولې بلها مزې مې د دنیا کولې. زما که مینه وه د مور سره وه، یا مې د خپلې مشرې خور سره وه. ما په وړه خوله چې به مور وویل، په چغو چغو به ټول کور وویل. نه د حرم نه بتکدې نه خبر، چې هم د مور او د بیبې نه خبر. نه مې یاري نه دلبري پېژنده، نه مې یاري نه دلبري پېژنده. نه مې خواري نه مزدوري پېژنده. نه به په سوري نه په نمر پوهېدم، نه په ګودر نه مازدیګر پوهېدم. خپې بله خپې به په سور نمر ګرځېدم، زه به مرغو پسې اکثر ګرځېدم. خپې بله خپې به په سور نمر ګرځېدم، زه به مرغو پسې اکثر ګرځېدم. هغه مرغو له ملخان رانیول، هغه په وچ خوړ کې میان رانیول. هغه طوطیان هغه کونترې ساتل، او د کتاب مینځ کې وزرې ساتل. هغه طوطیان هغه کونترې ساتل، د کتاب مینځ کې وزرې ساتل. هغه د خټو کورکي جوړول، چا له بیلچۍ چا له رنبي جوړول. هغه په غاړه کې لینده ګرځول، هغه په غاړه کې لینده ګرځول. د ډکو جوړه تمانچه ګرځول. هغه باران ته ګرځېدل زمونږه، هغه د سکول نه پټېدل زمونږه. هغه باران ته ګرځېدل زمونږه، او هغه د سکول نه پټېدل زمونږه. د پټ پټونې د شلغاتو لوبې مونږ به کولې په حالاتو لوبې. د پټ پټونې د شلغاتو لوبې مونږ به کولې په حالاتو لوبې. هغه وختونه مې یادېږي مورې، او مانه قسم دی که هېرېږي مورې. مانه قسم دی که هېرېږي مورې. ساجیبه غوندې ژوندون و هغه، څومره ارام څومره سکون و هغه. ای لویه ربه چې زلمی دې کړمه، د دنیا غم کې لیونی دې کړمه. اوس نه خندا نه خوشحالي پېژنم، اوس نه خندا نه خوشحالي پېژنم. بس یو هیرس بله سیالي پېژنم. اوس نه خندا نه خوشحالي پېژنم، بس یو هیرس بله سیالي پېژنم. یو ځلې بیا هغه سحر غواړمه، هغه شان هره ورځ اختر غواړمه. چې زه اکبر بېغمه خوب وکړمه، هغه مزې د ماشومتوب وکړمه. ډېره مننه، یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.